دلته تاسو ګورئ دوستانو په داسې سایډ باندې چې تاسو کله په یوټیوب کې ویډیو سونګ هر څه ولګوئ پر هغه هیډ راځي. آیا تاسو غواړئ چې تاسو خپل په یوټیوب کې چې ویډیو سونګ میوزیک هر څه ولګوئ پر هغه چې کوم هیډز راځي هغه بند کړئ؟ ډېره په اسانه سره بندېږي دوستانو. تاسو صرف په یوه سیټینګ سره کولی شئ دوستانو چې خپل د یوټیوب کې هر ویډیو باندې که هغه نعت وي سونګ وي هر څه وي پر هغه باندې چې کوم هیډز راځي دوستانو هغه تاسو بند کړئ. ډېر یو خوندوره طریقه ده دوستانو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ چې سر مو په خلاص وي او که چیرې تاسو نوي یاست نو زموږ پیج درسره فالو کړئ او د نورو دوستانو سره یې شیر کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ، موږ به ضرور د هغې پوښتنې جواب درکوو. راځئ دوستانو زه د موبایل یوه سکرین ته چې نوره طریقه یې هلته وګورو. دوستانو کله چې تاسو خپل د موبایل سکرین ته رالاست نو زه به د ویډیو پر سر یو لینک درکړم یا په اول کمنټ کې لینک وي په شنه خط باندې. دا لینک ته به تاسو لاړ شئ، ایپ به ډاونلوډ کړئ. زه دلته کوم تاسو ته درشم دوستان، تاسو به پلی سټور ته راسئ. پلی سټور ته چې تاسو کله رالاست تاسو په سرچ کې به تاسو سرچ کړئ فري ایډ بلاکر. دا د تاسو ګوري دوستانو په اول سر کې به تاسو ته دا راوړي، دا به تاسو انسټال کړئ. ما دا د انسټال کړی دوستانو. دا چې کله تاسو خلاص کړئ دلته کې به کنټینیو باندې کلیک کړئ تاسو او دلته کې به دوستانو تاسو ګوګل باندې کلیک کړئ. ګوګل به سلیکټ کړئ او کنټینیو باندې به تاسو کلیک کړئ دوستانو. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک کړئ دوستانو تاسو یې ګورئ دلته کې تاسو ته یوټیوب، فیسبوک هر یو براوزر چې دی هغه خلاص شي. دا یو براوزر دی دوستانو. په دې کې که تاسو غواړئ د فیسبوک ویډیو وي هم تاسو بغیر ایډ کتلی سي او د یوټیوب د هم دوستانو. زه دلته کې یوټیوب خلاصوم دوستانو، تاسو یې ګورئ ما سره. ما دلته کې دا د یوټیوب خلاص کړي دوستانو، تاسو یې ګورئ. زه دلته کې دا ویډیو خلاصوم، تاسو یې ګورئ دوستانو. هیډ هیڅ شی هم نشته، بغیر هیډ دا ویډیو چې ده دا شروع شوه دوستانو. تاسو یې ګورئ دلته کې زه بله ویډیو هم خلاصوم. تاسو یې ګورئ دوستانو چې دا ویډیو هم بغیر ایډ سټارټ شوله دوستانو. داسې تاسو کولی شئ چې هر څومره غټه ویډیو وي او هغه بغیر ایډ چې دی هغه تاسو خلاص سټارټ کړي او تاسو یې وګورئ. ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. لازمي یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ او که په ویډیو کې کم انفارمیشن و د نورو دوستانو سره یې لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.